له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة فيها والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. دا دین اسلام قدر منا عزت مندورنو اللہ رب العالمین فمنگا و تاسو دمرا مہربان دے چه دا حقی دا مہربانی حس اندازہ نشتا او دا اللہ رب العالمین دا طرفنا فمنگا دمرا نعمتنا نازلیگی که منگا و تاسو خپل زندگی دا دیده پارا وقب کچی من دا اللہ رب العالمین نعمتنا پکشمار کو نو منگے آخر تا نشو رسولے. رب العالمین چه دا انسان خالق دے دا انسان دا ذراتو دا انسان دا بدن پا ذراتو پویا دے
هغه ته دا علم شته دی چې انسان په طبیعت کې سستی دا غفلت دی د دې سره د نفس دی چې هغه ګناهونو غفلت باعث جوړیږي د دشمن دی شیطان چې هغه په دې ډېره محنت او خواري کوي چې انسان د الله د بندګۍ نه غافل کی او د الله صحیح بندګي ونه کی ځکه هغه د رب العالمین په وړاندې د ملائکو په حضور کې قسم کړی دی چې فبعزتک لأغوینهم اجمعین زما د ستا په عزت قسم وي ربه دا د آدم علیه السلام بچیان به ګمراه کوم بالکل پریدنا وتوي ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين خي طرفت رازم قس طرفت مخت شاتا شکر تبه پریندم چستا شکر سیادا کی او د الله د شکر صحیح ادا کول د الله بندگی دا د الله د بندګۍ نه غافل کوي ارحم الراحمین ذات ته د بندگانو غفلت معلوم دی نو هغه د دې بندگانو د غفلت د ازاله د پاره چې غفلت زائل شي او د الله صحیح بندگی وکي او کم تقصیرات او کوتاهی چې د دوی نه واقع شوی د داغي پورواله وکي د پاره د عبادت موسمونه مقرر کړل سیزنونه مقرر کړل چې په دې لږ وخت کې چې چا خپل بندگی د الله وکړه هغه مقدتیر غفلت کمه به پرش نو په هغه موسمونو کې خپل موسم د رمضان المبارک دی چې د رمضان المبارک د میاشتې په داخله دلو ارحم الراحمین ذات د اسمانونو دروازې کولاو کې د جنتونو دروازې کولاو کې د رحمتونو دروازې کولاو کې د جهنم دروازې وتړي او سرکشه شیطانان په زنجیرونو کې گیر کې یوازې دانه او आवाज وکړي چې یا باغی الخير اقبل د خیر طلب کول کیا دا د خیر مشت ځان له د خیر برخه جوړه کا نو بعضی او خيار بندگان را پاسيږي او په دې کې د ځان له خپل خزانه آخرت ته تیاری کی او بعضی بندگان بیا غافلې لکه د دې ژوندۍ د مثال دی لکه یو سیلاب را روان دی پای کې ډېر قیمتي لرګي دي او ډېر قیمتي جواهر دي پکې ډېر قیمتي اسباب سرو زرو زیورات ورپکې روان دي او سیلاب روان دی نو که خيار بندگان یو لاس خطه کو څه شي ځان را واخستل خزانه کړل غنه سیلاب خاصم روان دی تیریږي ژوندم دغه د سیلاب په شان روان دی او خيار بندگان غدي چې لاس خطه کو او دې ژوند کې ځان له د آخرت څخه خزانه تیار کړه کنه یې ګوره خالی لاسونو باندې دا سفر مونږ ته را په غاړه دی نو د رمضان المبارک موقع مونږ نه خو تیر شو خو الله رب العالمین یو بل خپل موقع مونږ ته خپل موقع چې هغه په رمضان المبارک ډیر قیمتي ورځې دی هغه ته العشر الاواخر من رمضان وي د رمضان المبارک اخرنی لشفي دا هغه خپل موقع د ټول رمضان کې در نبيام څخه غفلت شوی دا د غفلت ورځې نه دی ګورا د دې یو سکند یو منټ یو غنټه ډیره قیمتي ده ځکه یو شپه د زرو میاشتو سره معادل ده د زرو میاشتو سره مساوي ده زر میاشتې 3 کاله تقریبا جوړیږي 3 کاله
یعنی که ټولې زندګۍ کې سړي نه څه نه څه غفلت شوی او دا موقع او دا چانس الله ورکړي د ټولې زندګۍ کمې پې پوره کېږي. خو که څوک بډې ووایي تیار شي تکړه شي او د یو بهترینې موقع نه فایده واخلي. همدغه وجه وه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به په دې شپو کې دومره کوشش کو چې دا کوشش به په نورو شپو کې نه کو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم با د دې رمضان المبارک په آخرانو لسو شپو کې داسې عبادت کې کوشش کو چې دا به نور رمضان کې نه کو. حدیث کے راضی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد المئزر وفی روایت وشد مئزرہ. دا لس شپې چې به داخل شوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ټوله شپه د الله په عبادت باندې ژوندی کړه. خپل یوازې خپل نه خپل اهل به هم د الله بندګۍ ته رابیدار کو او خپل لنګ به مضبوط کو. زما قدرمنو عزتمندو ورونو څه عبادات دي چې په دې لسو ورځو کې موږ او تاسو هغې ته توجه ګرځوو. دا څه دي چې موږ د الله رسول پسې لاړ شو ځکه موږ ته زموږ رب ویلي دي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. د الله په رسول کې ډېره ښایسته اقتدا د هغې پسې لاړ شئ د هغې په نقش قدم روان شئ. د الله رسول به څه کول صحابه به څه کول موږ څه کوو باید څه وکړو. زما قدرمنو عزتمندو ورونو اولنې یو بهترین عبادت چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لسو شپو کې کو هغه اعتکاف چې خپل کور نه به مسجد نبوي ته راووتو او په خپل اعتکاف خانه کې به کېناست او د الله رب العالمین عبادت او بندګي به کوله. دا هغه ښکلی عبادت دی چې قرآن کې الله د دې تذکره کړې ده ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. د دې عبادت به د الله نبی صلی الله علیه وسلم دومره اهتمام کو چې د یو عذر د وجې نه یو رمضان کې قضا شوی به د شوال په میاشت کې د هغې قضایي راوړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به لس شپې اعتکاف کو او چې کله وفات کېده په دغه اشکال باندې شل شپې چې د اعتکاف په مسجد کې وکړه. شل شپې. عطا رحمه الله فرمایي هغه خلک ډېر خوش قسمت دي چې الله هغوی ته د اعتکاف موقع ورکړې ده او رب العالمین د دې عبادت دپاره قبول کړو. دا د دوی شخصي کمال نه و بلکې دا د دې خبرې دلیل دی چې الله د دوی سره مینه وه. د الله د دوی کم عبادت او کم عمل خوښ شوی و الله دې عظیم منصب دپاره استعمال کړل. څنګه چې د کتاب او سنت د ډېرو نصوصو نه ثابته او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپل قول کې ذکر کوي وان الله اذا احب عبدا استعمله فيما يحبه. الله چې د کوم بنده سره مینه وکړي نو هغه کار کې استعمال کړي چې هغه کار سره د الله مینه وي. چې څوک د الله د بندګۍ توفیق ورته ورکول کېده دا د لاک لاک شکر ادا کړي چې یا الله په دومره بندګانو کې د دې ښکلې عبادت دپاره چې د الله نبي به په ژوند کې نه پرېښوده ډېر اهتمام به یې کو دې دپاره دې زه انتخاب کړم. د الله لاک لاک شکر. لکه څنګه چې امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وایي کله چې تا ته د یو عبادت توفیق میلاو شو
داسې مه وایه چې دا زما یو کمال و چې زه رالم نه، دا ستا سره د الله مینه وه ځکه د دې عبادت توفیق درکړو، خو احتیاط کوه چې دا مینه خرابه نه کړي، دا تعلق خراب نه کړي، ګوره دا په ګناهونو خرابېږي، په نافرمانۍ خرابېږي. هغه خلکو له الله د عبادت توفیق نه ورکوي، څوک چې د الله نافرماني کوي الله ناراضه کوي. بې اعتکاف هغه ښکلی عبادت هغه بهترین چې عطا رحمه الله د دې یو مثال ورکوي. د اعتکاف داسې مثال دی لکه یو بادشاه ته چې د یو انسان حاجت پیښ شي او دی ورشي او په دروازه کې ورته پرېوځي، ورته وایي چې والله که لاړ شم تر څو چې د زما حاجت پوره کړی نه وي. نو د دنیا د بادشاه په دروازه کې چې څوک داسې قوت سره پرېوځي او ورته ووایي چې نظم تر څو چې د زما حاجت پوره کړی نه وي، د بادشاهانو بادشاه په کور کې چې سړی پرېوځي او ورته ووایي چې یا الله دا مې حاجتونه دي پوره یې که، هغه خو رحیم کریم ذات دی، هغه نه چې څوک نه غواړي غوسه کېږي، هغه خو وعده کړې ده ته لږ وغواړه که نه. وقال ربکم ادعوني استجب لکم. نو اولنی او بهترین عبادت چې هغې ته ډېره توجه به د الله نبي ورکوله هغه اعتکاف دی. ورونو دین غفلت مکوئ، خپل وس مطابق چې دی عبادت ته حاضري کوئ. دویم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې کوو په دې لسو شپو کې او موږ ته هم د هغې ترغیب راکړی دی، هغه قیام رمضان دی چې سړی د شپې منځونه کوي. د شپې منځ د مؤمن صفت دی، څنګه چې د الله نبی فرمایي علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین من قبلکم. دا تهجد کوئ، دا ستاسو نه چې مخکې څومره نیکان تیر شوي دي هغه ټولو به کوه. د دې په وجه انسان د ګناه نه بندېږي، د دې په وجه باندې انسان الله ته نږدې کېږي او د دې په وجه انسان شیطان د خپل ځان نه شړي او د دې په وجه بیماریانې د بدن نه ختمېږي. لیکن په رمضان المبارک کې به ډېر اهتمام دی، ځکه د الله نبی فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د رمضان المبارک د شپې منځ وکړي قیام رمضان هغه ته به د هغه مخکني ګناهونه معاف شي. بیا په رمضان کې ډېر اهتمام په دې لسو شپو کې دی، ځکه د کې د لیلة القدر احتمال دی، د لیلة القدر یعنی دا احتمال دی چې ستا تهجد د دغه شپې سره موافق شي. او د الله نبی فرمایي من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې لیلة القدر قیام وکړي ایمان پې باعث وي او دغه رنګې په هغه باندې دا باعث وي چې دغه ثواب د الله په وړاندې لټوي، الله به ورته مخکني ټول ګناهونه معاف کړي. زما خوږو وروڼو دا د شپې مونځ سره باید موږ او تاسو ځان عادت کو. دنیا کې موږ او تاسو ته شرافت دا ښکاري چې سړي سره ډېر مالي ډېر ملاتړي غټه کرسۍ ورسره شهرتي، دا ټول شرافتونه د 2 ورځې دي او سبا ختمېږي. موږ ته د الله نبی جبریل علیه السلام ته د الله نبی فرمایلی و چې واعلم ان الشرف المؤمن قیامه باللیل وعزه استغناؤه عن الناس. په دې پوه شه چې د مؤمن شرافت د شپې مونځ دی، هغه مؤمن ډېر شریف دی چې د شپې مونځ کوي. دا مونځ هغه بهتر مونځ دی چې الله رب کائنات سماء دنیا ته راکوزیږي او خپلو بندګانو نه مطالبه کوي چې څوک په ګناهونو خپېمانه نشته چې زه یې معاف کړم، څوک غمون غمزده نشته چې په زړه یې څه غم یې او زه یې ترې لرې کړم. هل من مکروب فیکشف عنه، او څوک نشته چې کوم سوال زمانه وکړي زه یې قبول کړم. تاسو وګورئ د دنیا د بادشاهانو هغه نیمګړی معمولي غونته کې بادشاه
هغه ته چې ته یو مقصد پیش کړې یو سفر پیش یو حاجت پیش کړې میاشتې به د هغه په انتظار او بیا به تا په خپل دروازه کې په سینه د ککۍ چې واپس شه ته به دا ذلت برداشت کړې او زی به چې د دنیا حاجت مې دی د بادشاهانو بادشاه تا نه مطالبه کوي چې څه خو نشته اے مومنه د بعضو سلفونو منقول دي کړي چې اے مومنه ستا څومره غټ مقام دی ستا د رب سره د دنیا د بادشاهانو سره چې سړی میلاویږي میاشتې او کلونه ورته انتظار کوي د بادشاهانو بادشاه سره میلاویدل دي هلته اودس وکړو دا یې کور دی راشه پکې 2 رکعاته مونږ چې دی الله اکبر وکړو ستا د الله سره مناجات شروع شو څومره عظمت او شرف الله درکړی ورونو درېیمه ضروري خبره چې هغه په دې میاشت کې په دې لسو شپو کې موږ او تاسو د هغې اهتمام وکړو هغه دعاګانې دي چې سړی د الله رب العالمین نه خپل حاجتونه وغواړي ځکه دعا یو بهترین عبادت دی د الله نبی فرمایي لیس شیء اکرم علی الله عز وجل من الدعاء الله رب العالمین ته د دعا نه بهترین عبادت بل نشته هغه حیاناک ذات دی هغه ته چې بنده لاسونه اوچت کړي هغه وایي ما له حیا راځي دا لاسونه څنګه شړ واپس کم شړې نه واپس کوي وغواړه خو یا داسې وي چې کم حاجت د الله نه غواړم دغه درکړي یا کم حاجت چې د الله نه غواړي د دې په مقدار در باندې مصیبت را روان وي د دې دعا په وجه الله هغه مصیبت ختم کړي او درم الله رب العالمین قبول کړي او خپل ځان سره خزانه کې ذخیره کړي سلورم اهتمام زما خوږو ورونو د قرآن عظیم الشان باید موږ وکړو قرآن تلاوت قرآن په منځ کې ویل قرآن کې تفکر او تدبر کول د رسول د قرآن کې شریکېدل ځکه دا لس شپو کې دا یوه شپه چې دا لیلة القدر الله د قرآن د نزول دپاره انتخاب کړې ده او جبریل علیه السلام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن د درس او تدریس دپاره انتخاب کړې ده هر شپه په جبریل علیه السلام د نبی علیه السلام سره ملاقات کو او هغه ته به قرآن درس کو قرآن به ورته لوسته قرآن د الله غ بهترین کتاب چې دا د هدایت کتاب د خیر کتاب د برکت کتاب د شرف کتاب هغه ښکلی رڼا او نور دی چې د انسان زړه پې منور کیږي د انسان په زړه کې د عبادتونو جذبات راوچتوي او انسان د ګناهونو نه منع کوي کامل هدایت په دې کې دی کامل هدایت داسې یو کتاب سره چې د چا تعلق یې د ډایرکټ د الله سره تعلق دی ځکه قرآن هغه رسۍ ده چې یو سر زمونږ په لاس او یو د الله په لاس کې دی زما خوږو ورونو یو بهترین عبادت چې هغه په دې میاشت کې کېدلی شي هغه یو خاص ذکر دی چې د الله نبی عایشه رضی الله عنها ته ښودلی دی عایشه صدیقه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي و یا رسول الله که ما ته پته ولګېږي د دې علاماتونه چې دا لیلة القدر دی نو زه څه شی وکړم کم ذکر وکړم کم عبادت وکړم څه ووایم کومه دعا وکړم هغو ته دا دعا دا ذکر ورښوده چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا الله ته عفو کوونکی ذات عفو خوښې ما ته عفو وکړه دا د ډیرو انسانانو په وړاندې یو معمولي خبره راښکاري چې الله ما ته عفو وکړي حال دا دی چې دا ډیره قیمتي خبره ده ځکه زمونږ ګناهونه ډیر دي هر قدم قدم کې ګناه هر مجلس کې ګناه د ژبې هر حرکت کې څه ناڅه ګناه د نیتونو فسادونه قسم ګناهونه او رب کائنات اعلان وکړي چې تاسو ټولو ته معافي ده او معافي ده څومره غټه خبره ده غټه د دنیا په یو کیس کې چې انسان راګیر شي او د دې نیمګړي بادشاه د نیمګړي حکمران په یو کیس کې راګیر شي خلق لکونه لګوي چې زه د دې کیس نه بری شم حال دا دی چې هغه
د دې فانی دنیا د دې نیمګړي بادشاه یو معمولي غونته کې خبره او چې ته د ابد الاباد هغه به د بادشاهانو بادشاه چې د هغې عذاب چې دی هغه د جهنم اور دی او د جهنم لمبې دي دې نه چې سړي ته نجات میلاو شي دی به څنګه نه خوشحالېږي د بعضو سلفو نه داسې منقول دي چې هغوی به ډېر زیات یېرېدل د الله نه او ډېرې جړاګانې به یې کولې چا ته پوښتنه وکړه چې ولې دومره جړا کوې وایي زما دې په الله قسم وي که ما ته الله تهدید راکړی وی چې دې باتروم کې دې بندوم حمام کې په کار ده چې زمونږ سترګې نه وی وچې شوې چې مونږ ته رب العالمین رانه ناراضه دی په دې پراخه جنتونو کې چې هغې له به الله نوی مخلوق پیدا کوي او مونږ له پکې ځای نه راکوي په دې حمام کې دې بندوم نو په کار دا ده چې مونږ سترګې د جړا نه وی وچې شوې او مونږ له تهدید راکړی دی چې جهنم هم ځای دی ګوره وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا او د دې جهنم نه د بچاو دپاره یو د غر په مقدار باندې دروند شرط لګولی دی چې هغه د الله د ټولو حکمونو پابندي ده ثم ننجي الذین اتقوا ونظر الظالمین فیها جثیا همداسې د نبی علیه الصلاة والسلام په ټول رمضان المبارک کې طریقه دا وه چې هغه به صدقات کول دومره صدقه به یې کوله لکه باد چې خوشي شي که نه او په هر چا باندې لګېږي فلرسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالخیر من الریح المرسله زما قدرمن او عزتمند ورونو په دې میاشتو کې الله ته د خپل ګناهونو نه باید سړی جړاګانې وکړي خپل ګناهونه مخې ته کېږي او توبې وباسي ځکه چې په دې موقع کې انسان ته مغفرت ونه شي د الله نبي فرمایي دا ډېر بدبخته انسان دی ډېر بدبخته ما دا خبر عرض کوله چې د دې شپو یو لوی مقام دی د الله په وړاندې وجه دا ده چې دې شپو کې الله د دې ټول کال د شپو سرداره شپه مقرره کړې ده چې هغې ته لیلة القدر ویلی کېدلی شي لیلة القدر لیلة القدر ورته ځکه وایي قدر تعظیم ته ویلی کېدلی شي وما قدر الله حق قدري او دا شپه د الله په وړاندې ډېر عظیم الشانه شپه ده ډېره د عظمت والا یا قدر تقدیر ته ویل کېدلی شي او په دې شپه کې سنوي تقدیر ملائکو ته حواله کېږي دا هغه بهترینه شپه ده چې الله د دې یوې شپې په عظمت کې مستقل صورت نازل کړی دی دویم عظمت د دې شپې دا ده چې الله خپل معظم کلام په دې شپه کې نازل کړی دی انا انزلناه فی لیلة القدر دریم عظمت د دې شپې دا ده چې الله رب العالمین دې ته لیلة مبارکه لقب ورکړی دی د برکت والا الله قرآن کوي انا انزلناه فی لیلة مبارکه څلورم دا یوه شپه الله د 83 کالونه غوره کړې ده زما خوږو ورونو د دې شپې یقیني علم موږ او تاسو چا سره نشته وجه دا ده چې د دې یقیني علم زموږ یوه لاره وه چې د الله نبي موږ ته بیان کړی وی او د الله نبي صلی الله علیه وسلم یا الله په کتاب کې بیان کړی وی یا د الله نبي د الله نبي له د دې شپې علم ورکړی شو هغه وایي زه راووتم چې زه خلکو ته خبر ورکړم چې پلانۍ شپه ده لیکن دو کسان خپل مابین کې تنازع او جګړه او بحث مباحثه او په یو حق باندې زاغه کې مشغول شو استدا علم زمانه او چت دا علم د الله نبی ته ورنکړه د الله د نبی ته واخستلش او دې کې موږ او تاسو ته د دې تنازعات او جګړو او جنجالونو اختلافات او مذمت بیانېږي چې د دې په وجه باندې انسان د ډېر غټ علمونو او خیرونو نه محرومېږي لیکن د الله نبی سره علامات ښودلي دي هغه علامات بعضې ډېر خفي دي بعضې داسې دي چې د راتلو نه مخکې او بعضې داسې دي چې دا شپه وځي نو سړي ته پته لګېږي اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام علاماتو کې دا وتر شپې ښودلي دي 20مه 30مه 50مه ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
اطلبوا ليلة القدر او تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر. اے زما امتا تاسو ليلة القدر دا پا دی تاقو شپو کے ولٹوئی، تاقو شپو کے. دویم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی پا بارک ہوئی لیلة القدر لیلة ریح و مطر، دا دا باد و باران شپدا. دا اکثری علامی دی کل پا دی اللہ سو شپوٹونو کے باد و باران رانشی بلکہ پٹون رمضان کے رانشی. درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دا پا بارک ہوئی چدائی و روخان شپدا. سلورم نبی علیہ السلام دا دی علامہ خودلی دا چدانا گرم دا و نیخش دیرا معتدل شپدا. ستوری پا دی شپا باندے نگزاری گی. او دا دی یو علامہ پا صحیح روایت کراغلی دا چه تطلع الشمس فی صبیحاتها لا شعاع لها. سار چه المر راخیجی دا یو تش پا شکل براخیجی اغب الشغلی نلری شغل شعاع با نلری المر دس زعیب براخیجی سر. دا علامات دی. لیکن امید دے زما خوگو رو چه دی لس شپو کے منگا و تاسو احتمامو کو نو دی لس شپو کے دا شپش ندے ذکر اللہ نبی فرمائی تحروا لیلة القدر في العشر الأواخر من رمضان من كان منكم متحريا فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. نو چه دا لس شپے یو انسان عبادت تور کی او طول زندگی اغا کوتائی تقصیرات پا دیوان دی پورا کی نو دیر ناپوہ انسان چنئی دخ کل موقع بنزائے کئی. دا رب العالمین نبا دعاگانم کوچی اللہ رب العالمین منگلا دا لیلة القدر کی دا عبادت کول توفیق راکا او رب العالمین دی دا خیر دا حوزننا منگا سیراب کا. اللہ استاد سی بندگی کول توفیق راکا او دا طول گناہونا محفوظ کا او کم گناہونا چیز منگنا مخشوی دی اللہ منگتاغا معاف کا. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.